د کندوز د یو ځوان لخوا جوړې شوې وسلې. دغه ځوان چې ضیاء الحق اباسین نومیږي او د کندوز د دشتیارچي ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی، وایي چې په خپلو محدودو وسایلو یې دا اختراعات کړي او که ملاتړ یې وشي نو کولی شي په بېلابېلو برخو کې لا ښه اختراعات وکړي. دا ټوپکان چې دي دا په خپله ما جوړ کړي دي او دا داسې جوړ سوي د دې نه بل ټوپک پر ځای نه لګوي، مکمل دوربین لیزر پر ځای هر څه په لاس جوړ سوي دي او دا 3 قسمه ټوپکان دي. دا ټوپکونه یو د بل نه فرق کوي او اول کې کلکوب چې ده د روسي کمپنۍ په اصطلاح ایکا 74 ورته وایي او دا بل چې د امریکایي ټوپک د امپور او دا بل جرمنۍ ده د کمپنۍ نوم یې سکار ایل ده او په دې کې 2 ټوپکان چې دي ډز توان هم لري. په همدې مهال بیا د دې ولایت امنیه قمندانۍ چارواکي د دغه ځوان دغه کار د ستایلو وړ بولي او زیاتوي چې اسلامي امارت له نوښتګرو ځوانانو هر اړخیز ملاتړ کوي. د کندوز د امنیه قمندانۍ رهبري دې ته ژمنه ده چې کوم ځوانان نوي اختراوې کوي او د دې نظام د استحکام او د دوام لپاره کوم تخنیکي اسباب جوړوي او اختراع کوي چې هغه تقدیر کې تشویق کې تر څو دوی وکولی شي چې د نظام د استحکام لپاره دغسې وسایل لکه تاسو چې نن شاهدان یاستئ چې دغو ځوانانو دغه کوم اسلحې اختراع کړي دي چې دوی نور هم تشویق کړي او د دوی ملاتړ وکوي. د اسلامي امارت په واکمنېدو او د یو مناسب تعلیمي او فکري چاپیریال په برابرولو سره په هیواد کې ګڼ شمېر ځوانانو په بېلابېلو برخو کې اختراعات پیل کړي دي.